ما محمد بلال دو او د ټورنمنت چیف ارګنایزر یم دا ټورنمنت موږ د بار کامبار جونیئر سپر لیګ په نوم باندې ارنج کړی دی او دا ټورنمنت موږ د کامبار د ویډ کې پر کړی دی چې کوم پر کې صرف د کامبار ویډ کې انټری کوي شي نور د هر کومونو پر د هر یو کوم نه درې پلیرون پکې لوبېدای شي دا نه علاوه د ټورنمنت کې موږ ډېرو ملګریو منډه والی او سپانسري سب کې کړی دی لکه د مرخور مارکیټینګ اینډ ډیولپر ولادي د غنا علاوه د های ولټ بیټری ولادي او فارابي ډیګري کالج ولادي هغه هم مشکور یو چې د موږ سره پر ټورنمنت کې منډه والیو نما ورنځې به پریږدو دا نن چې کوم د ټورنمنت د جونیئر کامبر سپر لیګ زه دا ټورنمنت چا سپانسر کړی لکه مرخور د فارابي ډیګري کالج ولې نور د سپانسرون دي هغه هم شکریه ده کوم چې دلته په دومره تنګ لاند وخت کې نن سبا چې کوم وخت روان دی چې یو بیا واپس دلته د امن د خرابېدو یو غراونه دو نو زه دغه ټیم و د مرګرو د منیجمنت شکریه ده کوم په دومره سخت حالات کې دوه یو خپل ټورنمنت سپانسر کړو دلته په ډېر په ګڼ تعداد باندې داخل راغلي دي نو دا یو خوشحالي خبره و چې په ګرمي حالات کې دومره سخت حالات هم دي د امن مسالم دي نن سبا کې او بیا هغه به وجود هم دومره ډېر کراوډ راغلی دومره خلک راغلي د خلکو له د ټیم د ټورنمنت منیجمنت ټیم له کسونو له د چا چې سپانسر کړی دغه له مبارکباد کوم چې دومره خپل ټورنمنت سپانسر کړو کوم د خلک راغلي دوه شکریه ده کوو د میډیا مرګریو نور تاسو چې کوم ټیم دی د ټولو شکریه ده کوو چې دلته راغلو تاسو د ټورنمنت خپلار واسطه د ټورنمنت نور تاسو د میډیا مرګریو خپل کړو نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې د لوکا کې انداسه ښه ټورنمنټونه وي د موږ ګراوندونه آباد وي موږ چې ګراوند کله امن وي نو موږ به ان شاء الله تعلیمي ادارې مضبوطي وي آبادي وي دغه شوند ګراوندونه موږ آباد وي دلته چې کم نن کامبار جونیئر کامبار سپر لیګ وو ډېر وخت بعد د ګراوند لا یو خوشحالي راغله او تنظیم یو کوشش وکړو چې دا موږ خپل ټورنمنت ارینج کو په دا کې د ملګریو نور ملګریو کوششونه او د موږ د مرخور مارکیټینګ اینډ ډیولپر طرفه موږ دغه لا سپانسرشپ هم ورکړو موږ نه بغیر کې نور ملګریو سپانسرشپ کړی مقصد صرف دا چې ګراوندونه آباد شي او د خلک چې کند موږ ځانون دی هغه د نشو تماشونه روزي او ګراوندونه آباد کی نو ان شاء الله د موږ مرخور مارکیټینګ اینډ ډیولپر مرخور مارکیټینګ ډیولپر او وسرا د ممکن سی او د نبیل بای غو طرفه ان شاء الله دا کوشش وی چې تام ګراوند وی چې تام میچ وی چې تام گیم وی سپورتس اول سره نو هغه کې خپل کم کوآپریشن ان شاء الله کوي منو ظفر الله ویس چیرمن ولی آباد بنتیس دا ټورنمنت چې کوم دی په ډېر ښه وخت کې شروع دی او زه ته په ډېر ښه نظر قسم و دا کوم چا چې ارګنایزر کړی ارګنایزر یې دغه لا زه شاباسای ویم ځکه چې دا وخت داسې یو وخت دی چې ډېر سخت وخت دی او په دا کې ویل کې مشغول کړي دي او ډېر ښه ریسپونس به یې مرویږي او ډېر زبردست به ویل کې را مشغولو چې کوم دی ښې موقع ملو شي او ډېر زه ته مطمئن یم انشاءالله چې دا به ډېر ښه وچلېږي د لوکې ویل کې چې کوم دي دا مشغول سوتل پکور دي و دا خو چې ښه ماحول څومره وینو په ویل کې باندې خاص سر لویږي نو زه چې وقتا فوقتا دغه کول پکور دي او بیا دغه چې کوم دی دغه ټورنمنت سای ویل کې تربیات او اخلاقی هغه باندې هم ډېر خاص سر پروزي زه وایم چې د قوم خال دي کم دکاندارون دي کم نور داسې مرګري چې بالکل د ویل کې سپورتس کې دغه د هر شي خیال وسوتي او چې کوم ارګنایزر دي نو دغه اخراجات هم ډېر زیات دي نو دغه سره پورا مرسته چې وشي نو دا به زلو مې او دا به د نه ښه ټورنمنټونه ارګنایزر د ټورنمنت کې تقریبا چې 12 ټیمونه دي وار یو ټیم به 15 میچونه کوي دوه ګروپونه دي په دا کې 32-33 میچونه دي او ان شاء الله چې هغه منځ کې رونه شي بارون شاونه شي نو 15-16-17 تاریخ لا ان شاء الله چې موږ د ټورنمنت فائنل کوو په دا کې د موږ چې کوم وینر دی د وینر ټیم د پرمو 50000 روپۍ د هغه د مرخور مارکیټینګ ډیولپر د طرفه کړي دي سپانسر کړي دي د نه علاوه چې کوم دی په هر میچ کې من اف دی میچ دی د های ولټ اینڈ فارابي ډیګري کالج د طرف های ولټ
بیټری او فارابي ډیګري کالج په شریکه باندې 500 روپے اذن علاوه چې کوم د پر ټورنمنت کې په پیلا چکا باندې په پیلا وکړ باندې او په پیلا د بونډرینا بهر کېج باندې 1000 روپے اذن علاوه پر مازمنس کې مو د تماشای لپاره به موبایلونه مختلف شیونه به ترنج کوو او وسره په فائنل کې د خبرسمن لپاره د خبالر لپاره د اعلانات او د اعلانونو بندوبست کوو